سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د اسلامي امارات مشر ملا هیبت الله اخندزاده له واکه استعفا کوي دا چې ولې او په کومه وجه جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ. آیا هیبت الله اخندزاده چمتو دی چې له واک څخه لرې شي؟ له واک څخه د لرې کېدو په اړه د هیبت الله اخندزاده نننۍ وینا د طالبانو ترمنځ د ژورو اختلافونو د واک پر سر د جګړې او د دوی ترمنځ د نارضایتۍ ښکارندویي کوي. نوموړي ټولو طالب چارواکو ته ویلي دي چې کو د هغه له رهبریت سره مخالفت لري اکثریت راټول کړي تر څو نوموړی له خپلې دندې لرې کړي. د لوی اختر په لمانځه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نننۍ 40 دقیقه‌یي وینا تر ډیره د طالبانو د رهبرۍ ترمنځ اختلافاتو په اړه وي او د فایلو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو د مشرتابه له تګلارو سره د کورنیو اختلافاتو او د کابینې د غړو قمندانانو چارواکو او ډیپلوماټانو د مخالفت په اړه راپورونه خپاره شوي وو. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون چې د ملا هیبت الله اخندزاده غږیز پایلې خپور کړی نوموړي د فرغوني سیاستونو بې اتفاقۍ تخریب او د اختلافاتو په اړه خبرې کړي دي. دا لومړی ځل دی چې نوموړي د طالبانو له مشرۍ څخه د لرې کېدو خبره کوي او ټینګار کوي چې د طالبانو غړي په ټولیزه توګه کولی شي هغه له دندې لرې کړي، خو تر هغه وړاندې باید اختلافونه پای ته ورسوي. دا خبرې د یوه ډیموکراټیک نظام د مشر لپاره ښایي اسانه وي، خو د هغه کس خبرې چې د ټوپک په زور رامنځته شوي حکومت کنټرولوي معنا لرونکي ده. ښاغلي اخوند ویلي دي زه شخصا تاسو ته وایم چې ورورولۍ، اتفاق، اتحاد او د مسلمانانو وحدت غواړم. زه په دې راضي نه یم چې د مسلمانانو په نظام کې عامه او خاص شتون ولري. اختلاف نه غواړم کو ټوله په یوه ورځ سره یوځای شي ما له دې دندې څخه لرې کړئ. خوشحاله بشم، خو په دې به خوشحاله نه یم چې ستا ترمنځ اختلافونه او بې اتفاقي وي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د اسلامي امارت ټول واک د ښاغلي اخندزاده په لاس کې دی. نوموړي په کندهار کې ناست دی او خپله حکومتوالي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د فرمانونو او حکمونو پر اساس کوي. ټولې ګمارنې په مستقیمه توګه د ملا هیبت الله په کنټرول کې دي او د طالبانو ټولې اقتصادي، ټولنیز او بهرني سیاستونه هم تنظیموي. له څه باندې زرو ورځو راهیسې د نجونو د ښوونځیو تړل، پاتې کېدل، له دندو څخه د ښځو منع کېدل، اوان په نننۍ وینا کې د ښځو د نوم نه اخیستل، د بهرنیو اسلام پاله وسلوالو ډلو ملاتړ او په افغانستان کې د کوکنارو د کښ د بندولو امر یې په شدیده توګه د اختلافونو لامل دی. په دې کې شک نشته چې د طالبانو اکثر حکومت په نړیواله ټولنه کې د دغې ډلې د حکومت د مشروعیت او رسمیت پیژندلو لپاره یوازې یو کس مسؤل ګڼي. د طالبانو ډیری اوسني او د لومړۍ دورې مشران په ښکاره او پټه د ملا هیبت الله د حکومت فردي ډول نیوکه کوي. د دې ډول حکومتوالۍ تر ټولو څرګندې نیوکې ښایي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په وینا کې وي. ښاغلي ستانکزي په وار وار د رسنیو پر وړاندې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د هیبت الله اخندزاده د حکومتوالۍ د ډول په اړه نیوکې کړي دي. تېره اونۍ د طالبانو بنسټګر ملا محمد عمر ته نږدې کس د ګوانتانامو پخواني بندي او په پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر مولا سلام ضعیب د طالبانو د ظالم مشر په اړه د نیوکې خوله خلاصه کړه. تېره اونۍ د طالبانو بنسټګر ملا محمد عمر ته نږدې کس د ګوانتانامو پخواني بندي او په پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر مولا سلام ضعیب د طالبانو دا مشر په اړه د نیوکې خوله خلاصه کړه. نوموړي ویل د امیر مطلق حاکمیت او استبداد د اسلامي ټولنو د زوال اصلي لامل دی. ښاغلي ضعیب ویل هر امیر چې مطلق واک په لاس کې واخلي د وخت په تېرېدو سره په یو مطلق مستبد بدلیږي. د عبدالسلام ضعیب په خبره په یو مستبد کس د امیر بدلیدل د دې لامل چې چاپلوس کسان شاوخوا ته ټول کړي او پوه کسان له ځانه لرې کړي. نوموړي وړاندیز وکړو چې د رهبرۍ یو قوي شورا کولی شي د امیر په خالي ځای کار وکړي. د طالبانو مشر تر اوسه د کار د ډول د بدلولو دغه وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او په بار بار یې ټینګار کړی چې د خپلې خوښې شرعي قانون پلي کول غواړي.
د طالبانو له 3 کلنې واکمنۍ وروسته سره له دې چې د طالبانو حکومت مشروعیت او رسمیت نه دی ترلاسه کړی، خو داسې ښکاري چې حد اقل د دوی په ویناوو کې انعطاف رامنځته شوی دی. اخندزاده کابو 2 کاله مخکې د جولای په لومړۍ نیټه په لویې جرګه کې ګډون کوونکو ته وویل چې افغانستان اوس یو آزاد او خپلواک هیواد دی، او زیاته کړه چې تر دې وروسته له اټومي برید سره هم مخامخ شو د کافرانو مشورو ته غوږ نه نیسو. خو اوس نوموړی وایي ستاسو د اختلافاتو ګټه دښمن ته رسیږي. دښمن له دې څخه منفي استفاده کوي، ولې یو بل ته بد وایي. ستاسو مسلمانان ورونه دي او د ورور په سترګه وګورئ. غیبت مه کوئ، مه یې افشا کوئ، په پټه ورته نصیحت وکړئ، مخالفت یې مه کوئ، مقابله یې مه کوئ، نصیحت وکړئ، ان ما ته هم نصیحت وکړئ. نصیحت کول د مسلمانانو امامانو ته هم کیږي. دا ویناوې یو بل ملا هبت الله خایب چې ژور اختلافونه او د حکومتوالۍ فشارونه حد اقل د هغه په ژبه کې انعطاف رامنځته کړی دی. دا روښانه نه ده چې دا ویناوې څومره د هغو استبدادي مشرانو لپاره چې د خلکو د تیر ایستلو او د هغوی د احساساتو په پارولو سره د خپلې واکمنۍ د بقا لپاره ترې کار اخلي حساب کړو. خو کفر طالبان د فشارونو کچه زیاته شي او یا د ډله د خدمتونو پر وړاندې کولو کې پاتې راشي، هیڅ مسله به د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او اختلافونو د زیاتېدو او طالباني نظام د ړنګېدو مخه ونه نیسي. ښاغلي اخندزاده وایي زه شخصا تاسو ته وایم چې ورورولي، اتفاق، اتحاد او د مسلمانانو وحدت غواړم. زه په دې راضي نه یم چې د مسلمانانو په نظام کې عامه او خاص شتون ولري. اختلاف نه غواړم، خو ټوله په یو ورځ سره یو ځای شي ما له دې دندې څخه لرې کړئ. خوشحاله به شم، خو په دې به خوشحاله نه یم چې ستا ترمنځ اختلافونه او بې اتفاقي وي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو د اسلامي امارات ټول واک د ښاغلي اخندزاده په لاس کې دی. نوموړي په کندهار کې ناست دی او خپل حکومتوالي هېواد په بېلابېلو برخو کې د فرمانونو او حکمونو پر اساس کوي. ټولې ګمارنې په مستقیمه توګه د ملا هبت الله په کنټرول کې دي او طالبان ټول اقتصادي، ټولنیز او بهرني سیاستونه هم تنظیموي. له څه باندې زره ورځو راهیسې د نجونو د ښوونځیو تړل، پاتې کېدل، له دندو څخه د ښځو منع کېدل او ان په نننۍ وینا کې د ښځو د نومونه اخیستل د بهرنیو اسلام پاله وسلوالو ډلو ملاتړ او په افغانستان کې د کوکنارو او کښت د بندولو امر یې په شدیده توګه د اختلافونو لامل دی.